شیخ الاسلام شهاب الدین احمد بن محمد بن علي ابن حجر هیتمی په 904 کې دی د وفات سند د کتاب لیکلی. په دې کتاب کې دی راولاړیږي د ربیع الاول د 12 متعلق یو خبره کوي. د چی متعلق؟ د ربیع الاول د 12 متعلق یو خبره کوي. د ربیع الاول متعلق خبره کوي، 12 ملاده یې ذکر کوي. په دې کې مطلب دونه دغه دی نه کوي. نو دی بیا راولاړیږي په دې کې دغه د میلاد په باره کې چې دی کومه خبره راوړي هغه ځای کې دی صریح دا توري وایي چې دا بدعت دی. چې دی بدعت. البته د بدعت متعلق بیا دی راولاړیږي. بیا بدعت څو قسمه بولي چې یو بدعت پلانکی بدعت دی، یو پلانکی بدعت دی. بیا وروسته په دې کې بیا خبره کوي چې دا بدعت نو دا کم بدعت دی؟ دا بدعت حسنه دی. چې دی بدعت حسنه. پر دې باندې یو عالم تقریض کړی دی، پر دې باندې یو عالم تحقیق کړی دی. هغه دا وایي اول وردا سوال کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ربیع الاول د 12 خبره په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده که نه ده کړې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 کاله عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 کاله کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کومې د ربیع الاول 12 راغلې ده، هېڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دي ویلي چې نن د ربیع الاول 12 ده، دا زما د میلاد ورځ ده، نو تاسې لږ خوشحالي وکړئ، یو خیرات وکړئ، یو ذکر وکړئ، ځکه دا د ربیع الاول څویمه ده؟ 12 ده. نه دي ویلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه وویل. په قرآن عظیم شان کې ذکر نه راغلی. رابسو صحابه کرامو ته. په صحابه کرامو کې 4 مشهوره خلیفګان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم: ابوبکر، عمر، عثمان، علي رضی الله عنهم اجمعین. د دغه 4 صحابه کرامو په خلافت کې یوه ورځ هم داسې نه سوه پیښه چې امیر المؤمنین اعلان کړی چې نن به موږ د ربیع الاول 12 ده، نن به موږ میلاد جوړ کړو. مثلا 10 کاله عمر رضی الله عنه خلافت کړی دی، 2 کاله ابوبکر رضی الله عنه کړی دی، 12 کاله عثمان رضی الله عنه کړی دی، دا رقم حضرت علی کرم الله وجهه، دا رقم د اسلام نور خلیفګان در عمر بن عبدالعزیز پوری رحمت الله تعالی علیه. هیڅ یو خلیفه هم په ټوله زمانه کې د خلافت یوه ورځ د اعلان نه وکړي چې نن د ربیع الاول 12 ده، نن به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ ده، دونه عظیم نعمت الله پر دا امت باندې کړی دی، نن به موږ یو خوشحالي جوړ کړو، یا به د ختم ترتیب جوړ کړو، یا به د ذکر ترتیب جوړ کړو، یا به د جلوس ترتیب جوړ کړو. دا یې نه دي کړي. په دې زمانه کې هم نه وسو. بیا در دې وروسته د تابعینو زمانه ده. د تابعینو په زمانه کې امام صاحب رحمت الله تعالی علیه، د امام صاحب پر شدی تابعی دی، پر دې باندې تقریبا د ټولو علماو اتفاق. د تابعینو په زمانه کې چې دا څه تابعین تیر سوي دي، هیڅ یو تابعی دا نه وویل چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ ده، د ربیع الاول 12 ده، موږ به یو ختم به جوړ کړو، یا به د ذکر مجلس جوړ کړو، یا به یو بیان وکړو، یا به یو جلوس راوباسو، یا به یو ترتیب وکړو. نه دی سوی. نو 2 زمانې سوې: د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه، د صحابه کرامو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نه دي سوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم در وفات وروسته نه دي سوي، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د تابعینو په زمانه کې نه دي سوي، د تبع تابعین په زمانه کې نه دي سوي. او دا خیر القرون دي. دا هغه زمانې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا بهترین زمانې دي. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 زمانې ښولي. بهترینه زمانه، بهترین خلق، اهل د زمانې چې ښه دی، هغه زما زمانه ده. بیا د تابعینو زمانه ده، بیا د تبع تابعینو زمانه ده. دا هیڅ یو د خیر القرون هیڅ یو بزرګ، یو صحابي مبارک، یو تابعي، یو تبع تابعین دا نه وویل چې نن د ربیع الاول 12 ده، نن به موږ راولاړ سو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ذکر به وکړو، مجلس به جوړ کړو، ختم به وکړو، خیرات به وکړو. بد کار خو نه و. خدای نه دی کړي. بیا دا رقم راځه در شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پورې. بیا دا رقم نور. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ائمه مجتهدین لکه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، لکه امام شافعی رحمت الله تعالی علیه، امام مالک رحمت الله تعالی علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه،
دا څلور ائمه مجتهدین دي تقریبا د ټول امت د ټولو مسلمانانو پر دې اتفاق دی چې دا امامان دي د دغه دین د الله قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو چې ښه تشریح سوې ده هغه دغو علماو کړې ده. خو په دغو علماو کې د چا یو قول نه دی راغلی چې هغو دا ویلي چې نن د ربیع الاول 12مه ده، نن د ربیع الاول میاشت ده یا 12مه ده، نن به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاد جوړ کړو. خو نه دی سوي ده. در 600 هجري پورې در څو پورې 600 هجري وروسته بیا یو باچا راولاړ سوی دی، بیا میلاد جوړ کړی دی. څه جوړ کړی دی؟ میلاد یې جوړ کړی. بیا میلاد کېدی د ربیع اول په 12مه به میلاد کېدی، ختمونه او خیراتونه او صدقې دا به کېدل. بیا راځه تقریبا د 80 کاله د مخه یا 100 کاله د مخه په هندوستان کې یو سړی پیدا سوی، هغه بیا جلوسونه پسې شروع کړه. چې شروع کړه جلوسونه. حتی په شام کې د بعضې حکومتونه داسې راولاړ سوي دي په دې ورځ باندې خلطیت د ښځو راغلی دي، نر او ښځې سره ګډ کړي دي. الله جل جلاله دې له دې ګمراهي موږ او تاسې وساتي. عظیمه ګمراهي ده. په دین کې له ځانه شیان جوړول دا څه شی دی؟ دې ته بدعت وایي. څه ورته وایي؟ بدعت ورته وایي. حتی په دې کې بیا خبره راغلې ده چې دا ورځ ډېره محترمه ده، که د ربیع الاول 12مه ډېره معتبره ده، که د لیلة القدر شپه. بس نو دا خبرې د سوي. دا یو بیا یو بل کتاب دی، یو عالم لیکلی دی د میلاد په باره کې. د ربیع اول په 12مه باندې یا په نفس ربیع الاول کې باید چې میلاد وسي، د میلاد په تایید کې کتاب لیکلی. په دې کې بیا ډېر شیان سره جمع کړي دي. 2 ځایه د ده د ما نښانه کړي دي. یو دی راولاړېږي، اوله خبره د ده دلته دا ده چې دی راولاړېږي د 2 علماو قولونه رانقل کوي. دی دا خبره کوي، وای هو من البدع الحسنه التي يصاب عليه صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربيل الملك مظفر أحد الملوك الأمجاد الكبراء. وأول وار دغه د میلاد مجلس جوړ کړی دی، دا یو باچاو مظفر نومېدی. چیش نومېدی؟ د اربیل باچا مظفر نومېدی، یو لوی مشهوره باچاو. اول وار دی راولاړ شو د میلاد یې جوړ کړي. وكان يحضر عنده في المولد اعیان العلماء والصوفیه. لوی لوی ملایان او صوفیان د پیران دا ورسره راجمع سول د میلاد یې جوړ کړي. په زرونو روپۍ به په دې باندې خیرات اولي. نو دی خپله دا توري وایي د ده چې دا احداث نوی پیدا سوی شی په دین کې دا اول ور چا کړی دی؟ مظفر په نامه باندې یو باچا کړی دی. صحیح دی؟ بیا پر دې باندې دلیل راوړي د ابن حجر رحمت الله تعالی علیه. دی وایي وانه سئل عن شیخ الاسلام الحافظ ابن الحجر عسقلاني عن عمل المولد فاجاب بما نصه اصل عمل المولد بدعه لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثه. وای د شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله تعالی علیه څخه چا پوښتنه وکړل دغه د میلاد ده چې د خلک میلاد جوړوي په ربیع الاول کې په 12مه باندې میلاد جوړوي، د دغه میلاد په باره کې ته څه وایې؟ وایي ده ورته وویل دا عمل المولد بدعة. وایي ده ورته ویل دا بدعت دی. د سلف صالحینو څخه خصوصا چې 3 زمانې د سلف صالحینو تیرې سوي دي، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، په دې کې د چا څه د دې نقل نه دی راغلی. بدعت یې وبلئ که نه وبلئ؟ ویې ویل خپله خوله. نو دا دین خو به له دغو 3 زمانو څخه به موږ ته یو شی راځي، موږ بیا دین بولو، بیا موږ مخ ته پس کوو، که به در دې وروسته بیا شروع کېږي. خو په دا 3 زمانو کې نه د صحابه کرامو په زمانه کې دا کار سوی دی، نه چا قول کړی نه عمل کړی، نه د تابعینو په زمانه کې د دې قول چا کړی نه عمل کړی، نه د تبع تابعین زمانه کې. څوک وایي؟ ابن حجر عسقلاني رحمت الله تعالی علیه وایي. سر مې په خلاص. لكن دی بیا څه شي وایي وروسته دی څه وایي؟ ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها. په دې کې ښه کارونه هم شته، بد کارونه هم شته. ښه کارونه یې دا دي که سړی عام صدقه کوي، خیرات کوي، تخصیص یې نه کوي، تعین یې نه کوي، دا بیا ښه کار دی. او که داسې لکه دا زموږ د زمانې بریلویان یا سیفیان یا نور مبتدعین
چې د ټولو علماو پر دې اتفاق دي چې دا مبتدعين دي که دا رقم وي نو دغسې بیا ځان ساتل چې دي لازم دي سره په خلاص نو دی چې بولي بدعت بیا په بدعت کې دا وایي دا بدعت حسنه دی البته په دې کې ښه او بد دواړه شته بیا دویم بیا د یو بل عالم خبره رانقل کوي په دغه د دویم عالم خبره چې دی راکوي السید عباس بن عبدالعزیز المالکي المدرس بالمسجد الحرام د ده خبره رانقل کوي دی وایي ان په دې کې بیا په د مولد کې بعضې خلک بیا یو وارې درېږي د هغو زمانو د خلکو یو دا دغه و چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کېږي نو د تعظیم په شکل باندې به موږ ورته درېږو زموږ د زمانې د بریلویانو یا د مبتدعینو هغه بیا دا وایي نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راحاضر سو هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر بولي په د خطر باندې ورته درېږي دویمه دا خبر رانقل کړې د دې کتاب سمې خلاصه د دغه کتاب د راوړلو یا د ښکاره کولو مقصد مې دا و چې دوی خپله صراحت په دې باندې کړی دی چې دا میلاد څه شي د بدعت بدعت کې کوم بدعت دی بدعت حسنه دی د حسنه نو څوک بولي دا هغه خلک بولي چې هغه د اوس زمانې مبتدعینو یعنی صیفیانو د دوی متعلقین او یا بریلویان یا د دوی سره جوړ خلک هغو و درجې ته د وجوب رسولی دي دا دویم کتابو درته پیش مې کوي هغه حوالې دا د اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی علیه کتاب چا اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی علیه د میلاد په باره کې وایي تورې دي تاسې ګورئ غوږ ورته ونیسئ وایي د ربیع الاول میاشت راله په دې کې بعضې خلک ذکر د مولد کوي د مولد نبوي صلی الله علیه وسلم او احتفال کی مجلس جوړي فنقول لتحقيق المسألة أنه ثبت بحديث الشيخين في الصلاة قبل المغرب ركعتين وغيره من البراهين ومنها اتفاق المحققين دلت أصلي خبر هذا أن اعتقاد غير القربة قربة أو غير اللازم لازما تغير للدين یو شی چې په دین کې نه دی لازم تی لازم بولي یو شی چې دین موږ ته نه دی ښوولی چې دا د ثواب کار دی او تی د ثواب کار بولي دا تغییر و بدلیدل د چا دی د الله د دین دی څوک وایي اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی علیه وایي یو شی چې لازم نه دی په دین کې تی لازم بولي دا خلک یې اوس ګوره لازم بولي دا موږ او تاسې ټوله ګمراهان بولي دا ټوله د دیوبند علما ګمراهان بولي نعوذ بالله چې دوی ولې د میلاد مجلس نه دی جوړ کړی او ولې په ربیع الاول کې نه دی جوړ کړی ولې په 12مه نه جوړوي د جلوس والا خو بیخي موږ نعوذ بالله مشرکان بولي ګستاخ رسول م بولي چې نن په جلوس کې ولې نه دي راوتی ولې شنه زرغونه کمیسان نه دي اغوستي شنې لنګوټې ولې نه دي تړلي په کورو یې بلپان ولې نه دي لګولي اشرف علي تهنوي رحمت الله تعالی علیه ګوره دا توري دي ان اعتقاد غیر القربة قربة او غیر اللازم لازما تغیر للدین دا تغییر دی د چا بدلیدل دی د الله د دین دا بدلیدل د چیش دی د الله د دین دی دا د اشرف علي تهنوي رحمت الله تعالی علیه په دې باندې د وروسته ډیر تفصیل کړی دی خیر ما دا خلاصه خالي درته وویل دا بیا بل کتاب دی عقائد اهل سنت دیوبند دا کتاب په دې کتاب کې د مولانا فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهرانپوری رحمت الله تعالی علیه دا یو لوی بزرګ تیر سوی دی لوی شیخ دی د طریقت یو لوی پیر تیر سوی دی د مبارک د عقاید علماء دیوبند را نقل کړي دي په دې کې بیا یو ځای دا سوال سوی دی اتقولون ان ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم مستقبح شرعا من البدعات السيئه المحرمه ام غير ذلك دا ظالمانو بریلویانو پر دیوبند پر علماو دا خبره تړلې وه چې دوی وایي که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ذکر کوي دا بدعت دی او دا یو ناروا عمل دی ستاسې دا ګمان دی مسلمان به دا رقم ووایي کلمه یې پر خدای پاک باندې ویلي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کلمه ویلي الله وحید الله شریک ذات بولي هغه به دا رقم وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر بدعت دی دغو ظالمانو په علماء دیوبند باندې دا دغه کړي سوال نمبر دی
21م سوال دا 21م سوال دا دی چې تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ذکر دا بد بولی حرام یې بولی نو ده بیا جواب ورکړی دی حاشا ان يقول احد من المسلمين فضلا ان نقول نحن ان ذكر ولادته الشريفه عليه الصلاه والسلام بلکې ذکر غبار نعاله وبول حماره صلی الله علیه وسلم مستقبح من البدعات السیئه المحرمه. دی جواب ورکوي وایي نعوذ بالله یو مسلمان به څنګه دا خبره کوي. بیا د دیوبند علما چې ټوله اولیاء دي ټوله بزرګان دي ټوله صالحین خلک دي شرق و غرب ته د دوی د علم رڼا ورسېدل هغه به څنګه دا رقم راولاړېږي و بدعت و دغه ذکر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت و هغه مجلس ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ذکر به کېږي هغه به بدعت بولي یا به حرام بولي. خصوصا علما به څنګه دا خبره کوي. بیا دی راولاړېږي دا خبره کوي وروسته بیا په اخري کې دا توري وایي. دی وایي یو کچیري یو سړی راولاړ سي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ذکر کوي په ښه نیت باندې په اخلاص باندې په ښه اعتقاد باندې مطلب ذکر دی حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د ژوند حالات بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوړلو حالات بیانېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا رقم خوراک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا رقم تګ کوي دا رقم بې خوب کوي دا رقم بې واز کوي دا رقم بې جهاد کوي دا رقم بې د کافرانو سره ناسته ولاړه وه دا رقم بې د مسلمانانو سره دغه بحث که څوک کوي دی څه وایي فإن كان كذلك لا نعلم احد من المسلمین ان يحكم عليه بكون غیر مشروع. وایي موږ ته دا ځای نه دی معلوم چې یو مسلمان دی دا شی حرام وبولي ناروا دی وبولي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم ذکر کیږي دا رقم بیان کیږي. وایي موږ ته دا ځای نه دی معلوم. څوک وایي؟ مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله تعالی علیه وایي دا عقیده د علمای دیوبند بکونه غیر مشروع او بدعة الى اخیر الفتوى. یو مسلمان به څنګه دا خبره وکړي؟ خو لیکن یوه خبره دی کې کوي هغه خبره چې زموږ او د دغو خلکو سره خبره دغه دی ده كونه داخلا في جملة الأذكار الحسنة المندوبة غير مقيد بوقت من الأوقات فإذا كان كذلك چې کله دا رقم سوه اوس نو موږ ته دا ځای نه دی معلوم چې مسلمان دی د دې څه انکار وکړي. وایي ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کوي سیرت بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانېږي دا وخت نه لري. دا چې تا وخت ورته معلوم کړي تا میاشت ورته معلومه کړه تا ورځ ورته معلوم کړه دا د بدعاتو سره ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ نه ده معلومه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص وخت نه دی معلوم کړی. ته څوک یې چې ورته معینه یې چې خامخا به په دې ورځ باندې دا ذکر کېږي که چا نه وکړي هغه نعوذ بالله ګستاخي رسول دی یا هغه یو ضروري کار پرېښوي بل دا لازم موږ نه بولو چې خامخا به یې په دې ورځ باندې به په دې وخت باندې به دا د وخت معلومول یا د ورځې معلومول دا د الله د الله د رسول کار دی. موږ له خپله ځانه بزرګیان یې نسو کولی. که چیرې دا خلک دا دلیل وایي چې صحیح ده دا یو بدعت دی موږ کو خو بدعت حسنه دی ښه کار کوو موږ خو بد کار نه کوو نو بیا د بریلویانو در اذان له مخه درود شریف ویل او وروسته ویل دا بدعت حسنه دی. بریلویان پر مړي پر قبر باندې اذان کوي د اذان کول هم بیا بدعت حسنه ده. بریلویان راولاړېږي پر مړي باندې سربیره کلمه لیکي بیا دا مړی ښخوي. بعضې علما خو صرف په ګوتو باندې لیکي یا د یې سم او سره لیکي. بعضې خلک راولاړېږي دا د کلمو ټوکر پر مړي باندې اواروي بیا ورسره ښخوي بیا دا هم بدعت نه ده ځکه د ده خلکو ښه نیت دی ښه فکر دی. بیا چې دا د بریلویانو څه ترتیبونه دي که د دوی د ذکر ترتیب دی که د دوی د صلاتونه دي که د دوی د پر قبر باندې اذانونه دي دا څه ترتیبونه چې دوی کوي بیا دا ټوله په بدعت حسنه کې دي واخیستی دغه یو لو دروازه دې خلاصه کړه بالا دې خلک پر دغه لار باندې ځي بیا بدعت نسته. هر سړی چې هر کار کوي خو په ښه نیت باندې کوي لیکن اسلام موږ ته د دې اجازه نه ده راکړې. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فیصله کړې ده 1400 کاله د مخه هر بدعت چې دغه ګمراهي ده او د هرې ګمراهي خاوند به په جهنم کې. نو ځکه زما ورونو د دې خلکو د دغو مجلسو سره په دوکه کې را نسئ. د ربیع الاول میاشت او د ربیع الاول پر 12مه باندې میلاد جوړول
که چیرې دا خلک دا میلاد په دغه ورځ باندې لازم بولي، ضروري یې بولي، او هغه څوک چې دا میلاد ته نه راځي هغه ملامت بولي، دا خلک مبتدعین دي. د بدعتیانو ملګري مه کوئ، د الله څخه وبېرېږئ، د بدعتیانو څخه مه بېرېږئ، د الله څخه وبېرېږئ. باید سړی د خدای څخه خوف وکړي، د بدعتیانو څخه د 2 لمبرو مبتدعینو پیرانو څخه مه بېرېږئ.